د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو په راتلونکي پسرلي کې د بریدونو د ډیرولو لپاره چمتوالی نیولی. محمد مسعود اندرابي وایي د سولې له هڅو سره سره له دې چې طالبانو د تازه جنګي فصل لپاره چمتوالی نیولی، خو په وینا یې حکومت هم د هغو پر وړاندې چمتوالی لري. اندرابي د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره د نویو عملیاتي ډلو د فعالیتونو له پیلېدو هم خبر ورکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت ادارې رئیس وایي د هیواد په سویل کې د طالبانو پراخ بریدونه د دې لپاره دي چې له پاکستانه افغانستان ته خپله رهبري راولي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس د خبرې د دوشنبې پر ورځ ولسي جرګه کې کړي. دا دواړه جګپوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو ناامنیو له امله ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو. د وکیلانو پوښتنو ته د امنیتي چارواکو ځوابونه څومره قانع کوونکي وو. د سولې کوښښونو سره سره د جګړې دواړو اړخونو له لورې جګړې ته چمتوالی په څه معنا؟ افغان امنیتي ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې څرنګه د ناامنیو مخنیوی کولی شي؟ تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی یم. د خپرونې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف شپون، د سیاسي او نظامي چارو شنونکی حکمت الله حکمت او د مشرانو جرګې پخوانی غړی داود اساس. محترم میلمنو ته ښه راغلاست وایم. البته ښاغلی حکمت د سکایپ لارې خپرونې ته یوځای شوی. شپون صاحب، بحث تاسو سره پیلو. د ناامنیو او په هیواد کې د وروستیو جګړو په تړاو ځواب ویلو لپاره د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت رئیس مو جرګې ته درغوښتي وو. څه سوالونه چې تاسې درلودل، آیا د هغوی ځوابونه قانع کوونکي وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته او د افغانستان مظلوم ولس ته وړاندې کوم. اکبرزی صاحب، د افغانستان جګړه چې د دوه بورده لري، یو داخلي ده او یو خارجي. مونږ پرون د وزیر صاحب د داخلي او د رئیس صاحب امنیت د همدې په موخه راغوښتي وو چې کابل او په ولایاتو کې وضعیت څنګه دی. زه یوه خبره تاسو ته کوم چې د افغانستان مسله په جګړه باندې نه حل کیږي او دلته بعضې ډېرې قیسې دي. مونږ پرون وزیر صاحب د داخلي ته ویلي چې وزیر صاحب د داخلي دا ستا په وظایفو کې چې څوک مداخله کوي او دلته داسې دی چې د یو د بل په کار کې مداخله ده. اساسي خبره داسې ده چې وزیر صاحب د داخلي زه وایم چې هر څوک ولسي جرګه راغواړي، هغوی داسې خبرې کوي چې افغانستان بالکل ګل و ګلزار دی او جنګ بالکل نشته دی. عمل کې هغسې نه وي، عمل کې داسې نه وي. زه مونږ وزیر صاحب د داخلي ته چې رایه ورکړې وه، ما پرون په صراحت سره ورته ویلي چې مونږ ورته ویلي چې دغه اقلا مونږ هغه ځوانانو ته احترام لرو چې په خارج کې تعلیمونه کړي، د خارج نه راغلي، د هغه سیټیزنشپ لري، ولې هغه دې په دې ملکي ادارو کې شي، نه هغه خلک. اوس ته وګوره، یو امر د حوزې کورم تاسو چک کوئ، په دوبۍ کې وي، په ترکیه کې وي، هغه به دلته څنګه امن راوړي؟ کله چې مجازات او مکافات دلته مروج نشي، دا امنیت دلته نه ټینګېږي. بله مهمه مسله چې دا وه، دلته بعضې کړی دي چې په خپل هم دا کارونه کوي. لکه تاسو وګورئ د صفر 2 عملیات په ننګرهار کې چې زمونږ پرون بحث په همدې و، ولسونه په زور راجیږي د نظام په مقابل کې. دا اوس دا یو مشکله خبره ده. ما پرون رئیس صاحب د امنیت ته ویلي چې رئیس صاحب د امنیت، مونږ طالب نه ګیله نه کوو، د داعش نه ګیله نه کوو، د پاکستان نه نه کوو. ستا د قماندې لاندې که دا خلک نه دي خو ولس ته ووایه، او که دي ولې مې وژني؟ دلته ډېرې خبرې روانې دي. اکبرزی صاحب، اساسي خبره داسې ده چې وزیر د داخلي باید خپلو کارو کې جدي اوسي، که نه یې دوی مونږ خو د دغه رخصتۍ نه وروسته، ځکه لږ وخت به نور هم دوی ته ورکوو، د رخصتۍ نه وروسته ما په تالار کې دا خبره کړې چې باید بعضې وزیران استیضا شي او خپل رایه مونږ ته یې بیرته اخلو. ځکه په مونږ ډېر انتقاد دا دی چې ولسي جرګه دوی ته په بوجیو رایه ورکړه، ولې هغه د ملک مصلحت و، په هغه وخت کې ضرورت و، موږ په اخلاص دوی ته رایه ورکړه. ولې دوی څه وکړل؟ تاسو وګورئ، معین امنیتي د خبره نه مني. تاسو وګورئ دومره یو فرق دلته په دې نظام کې راغلی. زه په ډاکټر صاحب غني باندې غږ کوم چې ډاکټر صاحب که دا رقم اداره وي، دا به زه فکر نه کوم چې دا بار تر منزله ورسیږي. ځینې دلایل یې درته وویل چې ګنې بهرني استخبارات دي لاسوهنې کوي، یا مثلا ټوله پړۍ په طالبانو واچول چې ګنې هغوی جنګ ته دوام ورکړی، ناامنیو کې د هغوی لاس دی. آیا قانع کوونکي نه و؟ زه راځم دې خبرې ته. زه دا وایم چې دوی باید دغومره فکر وکړي چې اول بې اتفاقي د خپل نظام نه دننه شروع شوې ده. تاسو وګورئ چې دوی په ولسي جرګه باندې څه رقم ریشخند وایي. ډاکټر صاحب، دا ستا په ګټه نه ده. ډاکټر صاحب غني، کار څوک تا ته دا مشوره درکوي؟ 3 قوې دي او 3 واړه قوې باید د ورونو غوندې زندګي وکړي. که ولسي جرګه تا سره همکار نه وي، اوس تاسو وګورئ، یو امر د حوزې ته چې یو څوک زنګ وایي،
یا ما خپله ورته زنګ والی وایي موږ ته معاون صاحب اول ویلي دي چې د وکیلانو ټلیفون مه جګوه. زه دا مشکل چا سره شریک کړم؟ زه دا استخباراتي خبره چا سره شریک کړم؟ زه یو منبع لرم هغه چا سره شریک کړم؟ دلته دا یو خبره دا ده، بخش دا ده چې درز راغلی دی. دلته خلک اوغدمند شوي دي، خلک همکاري نه کوي. خو د دې نظام تاسو وګورئ، وزیر صاحب د داخلي دا خبره پرون وکړه، خو بیا په هغه تالار کې خو داسې د نوبت خبره مې زه وزیر صاحب داخلي ته همدا د ستاسو د دې لارې نه دا وایم چې تاسو وګورئ طالب سره ولس نه دی ولاړ. د دې نظام یوه غټه کامیابي دا ده چې ولس بې نظامي لیدلې ده. که هر څومره ولس تکه تکه کېږي بیا هم د نظام ملاتړی دی. تاسو وګورئ سپین ږیری د دې نظام ملاتړی دی، ځوان د دې نظام ملاتړی دی. هېڅوک به داسې پیدا نه شي چې دا نظام، خو د دې مشرانو د لاسه دا نظام خرابېږي. ځکه رئیس صاحب جمهور ته غلطې مشورې ورکوي او نه غواړي وزیر صاحب داخلي دې یو کار وکړي. دا دې ماته وښیي چې دوی کوم آورد حوزې نظارتخانې ته ولېږه. زه دا شارا پرېږده، دا طالبان پرېږده، دا نړیواله جګړه. موږ ته څه پکار دي؟ موږ باید څه وکړو؟ موږ ته خو څه پکار دي که نه؟ کار باید اهل کار ته وسپارل شي او د هغه خلکو نه دوی کار واخلي چې هغه په ولس کې مخور خلک دي او د ولس غږ دوی ته رارسولی شي. بیرته راګرځم خغلی اساس تاسو څه فکر کوئ چې امنیتي حالت دغسې حد رسېدلی چې ولسي جرګې امنیتي چارواکي ور وغوښتل او تقریبا په دې هدفي وژنو ته په کتو اصلا هېڅوک ځان مسؤل نه احساسوي او ورسره د سولې خبرو سره سره د جګړې دوام فکر کوئ چې څه پیغام رسوي خلکو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ شپون صاحب ډېر شیانو ته اشارې وکولې. که تاسو په عموما کې د افغانستان وضعیت چې وګورو چې دوه بورډه لري، لکه وکیل صاحب چې یو بورډ داخلي ده یو خارجي ده او خاطر داخلي نه خارجي موږ ته مهم ده. په دې خاطر باندې کله موږ په بیرون د افغانستان په دغه کسانو باندې هغه بندیزونه یا دنیا پر دې قانع کولو، دا کسان دلته خپله د داخلي بورډ په خپله حل کېږي. په افغانستان په مسله کې که موږ راسو چې موږ څوک مشکل لري، مشکل په موږ ټولو کې ده. پارلمان باید وزیر داخله ته چې کوم وخت رایه ورکول هغه باید مشروطه ورکړې وای. ګورئ که موږ پرون وګورو یو وکیل صاحب ورته وایي ما په واټساپ کې شخصي خبرې ته کړې وي، هغه به ومنې که نه داسې وکړي. آیا دا د وزیر سره ولې واټساپ؟ ګورئ موږ تاسو یې ګورو چې ډېر مشکل که اوس په کابل کې حوزو کې وګورو اکثر یا د وزیر صاحب یا د وکیل صاحب د درو قواو د قاضیانو یا د هغه دغه خپلوان به مقرریږي، باید که مقرر نه شي بیا په واټساپ کې بیا بدې خبرې هم ورته کوي. زه فکر کوم چې ګورئ که موږ راسو عموما مشکل کدی پارلمان په حواله ورځ باندې مشروطه رایه وزیر داخلي وزیر دفاع رئیس امنیت امنیت ورکړی وای، نن به د دې مشکل سره مخه نه وای. دوی به ورته ویلي وای چې ته کوم برنامه د آینده د افغانستان دپاره لرې، د یوه میاشت دپاره، د درو میاشت دپاره، د شپږو میاشت، د یو کال دپاره. خو مخکې د برنامې راځي هلته په خپله باندې هغه د وکیلانو مشروطه رایه ورکړې ده، بیا دې نو معامله نه کوي، بیا دې نو پر هغه پر سیر باندې کار وکړي. هغه د رایې اخیستو صلاحیت خو ورسره دی چې ګورئ کارونه یې ښه نه بیرته تخصیص شي. دا به زه وایم چې د افغانستان خلکو ته به دا مطمئنه شوې چې ما رایه پر دې بنیاد ورکړې. زه نه پوهېږم ګورئ چې وکیلانو پر کوم بنیاد رایه ورکړل وزیرانو ته. یو خبر دی چې خپل وکیلانو پر دې قانون دي چې دا 20 کاله کېږي دا خبرې د وزیرانو د خولې نه اورو چې 3 میاشتې بعد ګل ګلزار ده، یوه میاشت بل ګلزار ده. دا موږ اورو، دا ټول حقیقت نه لري. نو موږ که ووایو چې مشروطه رایه ووسېږي چې تا ته در کوم ته کوم اصلاحات په پولیسو کې راولي. ګورئ اصلا عموما موضوع دا ده چې موږ ټول دغه هدفي وژنې و انتحارونه دا موږ ټول پر طالبانو نسو راچولی. په دې کې اکثریت کې د ډیرو هغه کسانو لاس د خپل چوکۍ دپاره د دولت د موټر نه، د دولت د استفادې نه، د دولت د دین استفاده کوي، دا کار کوي. موږ راسو ګورئ که وګورو د کابل امنیت اوس یوازې د حکومت کوشش کوي چې د کابل امنیت باندې د کابل د ښار مرکز امنیت موږ ته بیخي د مساحت د لحاظه بیخي کم مساحت لري د کابل ښار. یوازې ښار امنیت موږ نه وساتئ په ټول حکومت باندې. که معاون د رئیس جمهور وایي چې زه د کابل پولیس 2 چنده کوم، په کندهار کې 300 پوستې سقوط کوي. آیا کندهار د افغانستان یو بخش نه ده؟ په زابل کې 7 ولسوالیو سقوط کړی ده. آیا موږ اوس دې دښمن سره چې دی ما ته 80% ګورئ د زابل 3 ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي، 7 ولسوالۍ سقوط شوي دي. اوس هم د خیرات راپور ده د بازار په 1 کیلومتر کې څوک نشي وتلی. هغه د دښمن کمربندونه دي، هر روز د قومنداني نه د بازار د خوانه پر قومنداني جنګي. نو هلته د خیرات راپور ده. زه وایم چې راسي یو دمو کوم یو اصلاحات
لکه وکیل صاحب چې ویل مجازات او مکافات باید په وجود راوړي. داسې مجازات ګورې اوس موږ داسې ډېر خلک وینم هغه کسان چې واقعا دی باید مکافات شوي دي مجازات کېږي. یو ښه بېلګه ده چې په 45 کلنۍ په 55 کلنۍ کې خلک تقاعد ته څوک کوي. تاسو کې وګورئ صفونه هلته خالي ده وایي څوک مقرر کړم هلته بیا هغه کسان چې د افغانستان 40 کاله ګورئ افغانستان کې تر 40 کاله نه اضافه جګړه وسوله هغه کس په جګړه کې 40 کاله په جګړه کې تېر کړي دي ښه وارد ده ښه معلوم ده د استخباراتو کې معلوم ده دی هغه کښېنوي وایي کور ته ولاړ شه یو ځوان راولي هغه ته ووایه ته دا په لاس ورکړه هغه په څه شي خبر نه ده. ګورئ دا ټول هغه شیان دي چې موږ ووایو دی د افغانستان ځینې کسان دي د په حکومت کې شامل چې نه غواړي د افغانستان په امن شي که نه په امن کېدن دونه د طالب سره مقابله دونه سخت کار هم نه ده. زه فکر کوم دغه امنیتي قواوې چې اوس نیمې کې زه د په مطمئن ورته دا امنیتي قواوې دي که په 4 لکه دي 2 لکه دي که 3 لکه دي 1.5 لک دي کې د دې طالب تمام دي. خو پر کوم ځای د کار وکړي پر استخبارات د جګړه کړه په افغانستان کې استخباراتي ده. ګوره وزیر صاحب وایي 3 میاشتې بعد په افغانستان کې طالبان ته جګړې ته اماده شوي دي. دومره هم خبر یې چې دوی امادګي نشي دا په کوم ځای کې امادګي راسي دا روښانه کړو سره د پارلمان وکیلانو باید دا د پشکاره ورته چې پټ پټ نسته د مطبوعاتو په مخ کې وایي په پاکستان کې په کوټه کې په کوم ځای کې دا ټوله نه کېږي. راوغواړئ د دغه هغه مملکتونو سفیران هم راوغواړئ اظهار کوي وزیر خارجه هم راوغواړئ ورته ووایي ستا په دغه مدرسه کې نن دغه شی سوي دي دغه اسناد دغه ثبوت دي تاسو چې عملي اقدامونه ګورئ عملي اقدام نه کوي دا په خوله ویل دي هغه په دغه کې ووایي بیا وایي کمرې ایسته کوي د خلکو نه پټ کو چې ونه وایي چې پاکستان خبر نشته نه راسي دا کیسه پټه راسي د افغانستان ګوري چې موږ د شکام شي دپاره یو دغه راغواړو موږ دغه زموږ سره همکاره هېوادونه دي دلته په افغانستان کې د هغو سفیران راوغواړو ټول ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان خلک ګوته ورته ونیسي چې دغه ثبوت دغه اسناد زموږ سره دي په پاکستان په ایران په هغه مملکت کې د افغانستان دپاره دغه د خرابۍ دپاره دا کارونه کېږي. نړیواله ټولنه سازمان ملل د امنیت شورا د د زموږ سره څه شي کوي رسمي شکایت ورته وکړو موږ رسمي شکایت ته وسنده کړی دنیا ته. صحیح انشاءالله بیرته راګرځم ښاغلی حکمت کومې غږ اورئ تاسې ښه راغلاست پرون ته ورسره پوښتنه مو کوم تر کومه چې د وروستیو ناامنیو له کبله د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت رئیس ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي او دوی وویل چې ګنې طالبان راتلونکو 2 میاشتو لپاره د پسرلي لپاره جنګ ته چمتوالی نیسي دوی هم چمتوالی نیسي. څنګه یو برداشت کوئ د سولې کوښښونو سره سره د جنګ چمتوالی هم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درناوی اکبرزی صاحب تاسو ته ډېرو درنو میلمنو شپون صاحب ته حساس صاحب ته ستاسو همکارانو او لیدونکو ته ما د امنیتي چارو د مسؤلینو خبرې واورېدلې که تاسو یوه ارزونه وکوئ دغه خبرې غیر دقیقې سیاسي او عملی خبرې نه ولې بلکې د مسؤلیت څخه واژه خالی کول ولو. کوم وخت چې تاسو د امنیت په اړوند باندې خبرې کوئ علمي بحث دا دی چې تاسو به خپل د هیواد جغرافیا پر 2 برخو ویشئ د هرې برخې گزارش به د ولس کور ته ورته ورکوئ. په جغرافیا کې په کل کې تاسو نن په افغانستان کې کلیوالي سیمې لرئ لویې لارې لرئ او ښارونه لرئ. د کلیوالي سیمو ارزونه باید کړې وای چې 2% د حکومت تر کنټرول نظارت لاندې د موږ امنیت په څه شکل دی د لوی لارو نظارت کنټرول زموږ په لاس کې دی که مخالفین هم پر دې باندې حاکمیت لري د ښارونو تهدید د هدفي وژنو متاسفانه چون دغه مشران غیر مسلکي ناپوهه د پردیو په لاس باندې ګمارل شوي مامورین دي دوی دغه علمي درک د دغه لوی بحثونو څخه نه لري دوی یوازینی څه چې لري هغه دا ده چې یو ادرس دی د طالب په نامه باندې د هغه په نامه باندې غیر دقیق د تاریخ د دې هواد د ویاړونو ضد خبري وکوي. تاسو وګورئ اکبرزی صاحب اندرابي کوم وخت دی وایي چې د طالبانو جنگیالي خپل کورونو او ځالو ته پاکستان ته سپارس ولا دا د ملي خیانت یو خبره ده چې اندرابي باید په ولسي جرګه کې په محکمه سي مګر آی کاش موږ داسې ولسي جرګه درلودلای چې دته ویلي وای چې آیا دغه لسګونو زره سلګونو زره طالب جنگیالي چې په دې هوا کې جنگيږي ټول پاکستانیان دي چې خپل کورونو او ځالو ته دي کته ته دغه کورونو او ځالې معلومي دي ته ولې نه پنه شکه ولې امریکایانو ته نه وایي بنا اند مسولیت څخه وجه خالی کول ولو د صلح په دغه فضا کې په دغه فرصت کې دغه سي څرګندونې کاملا د وسنی شرایط سره مطابقت نه لري بلکې د دوی د جګړې د پاره د دوی لیوالتیا د حاکمیت د ساتلو د پاره بل څه نشي کېدلی. لیکن فکر نه کوي اوسني اشارات ته چې ګورو خو د جنګ
حالات دی جنگي حالات دی او د پرون ورځې پرتله نن ورځ ښه نه ده او هغه چې د دوی وایي چې زموږ اطلاعات دي سبا به هم ښه نه وي. کاملا اکبرزی صاحب زه باور لرم چې طالبانو په ژمي کې جګړه په خپل شکل باندې فعاله وساتل په پسرلي کې به دغې جګړې ته شدت ورته ورکړي ولې د حکومت لاس چا نه دی نیولی چې د مخالفینو د تعرضي جګړې څخه د چریکي جګړو څخه د هدفي وژنو څخه څوک مخنیوي وکوي. د دې مخنیوي په دې نه کېږي چې تاسو راولاړ سئ د دغسې یو سیاسي ډلې هغه انځور وړاندې کوي کوم څه چې واقعي نه دی. ښه به وایي چې دغه ارقام دقیق ولای ورته ویل سوي وایي چې لکه مخکې چې دوستانو ورته اشاره درلودله چې دغه اطلاعات چې دوی لري چې طالبان هڅه کوي چې خپل مشرتابه افغانستان ته راولي او یا په پسرلي کې جګړې ته شدت ورکړي دغه دوی د کومې خوا کړي دي. که دغه ښاغلي د کوټې په شورا کې دومره قوي استخبارات لري نو آیا د دغه ښار امنیت بیا تر دغه کچې پورې دوی نشي نیولی چې زما ژورنالیست زما د مدني فعال زما د یو ځای منصب ژوند نشي تامینولی؟ دا دروغجن چارواکي دي چې پر خوله ورته ورغلل هماغه وایي. دفاعي حالت چې تاسو اوس لرئ د امنیتي و دفاعي قواو دا په حقیقت کې تعرضي حالت دی چې تاسو لرئ. دا ځکه چې د دښمن تعرضي جګړه ده تاسو به په ځینو مواردو کې تعرض کوئ. زموږ هیله دا ده چې په پسرلي کې بیا دوی په خبرو باندې ځان ونه ژغوري ونه غولوي بلکې په واقعي توګه باندې آمادګي ولري د دغسې حالاتو دپاره. څه وخت مخکې تاسو ولیدله چې د کندهار وضعیت پس له 20 کلونو څخه تهدید شو تر دې کچې پورې چې د ښار اطراف تهدید شو. دا بل یو پلان ولو د یو ګاونډي هېواد د استخباراتو مګر موږ غفلت وکولی. غفلت مو ځکه وکولی چې ملکي ادارې یو څه ویله د ملي اردو پوسټو د پولیسو څخه ملاتړ نه کولی هغه یې ژوندي دښمن ته په لاس ورکوله همغږي نه وله بالاخره دغسې یو حالت رامنځته شو چې په لسګونو پوستې سقوط شوې. د دغې دپاره دوی باید بحث کړی وای چې عملي دوی څه لري او څه باید په آینده کې وکړي. انشاءالله بیرته اگر زما محترم لیدونکو یادونه کوم که چیرې بحث کې توازن نه درته ښکاري زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د حکومت په استازیتوب څوک یو بحث ته راشي خو له بده مرغه دا شان مهم بحث ته څوک رانغی. ښاغلی شپون مخکې اساسي به نقطې ته اشاره درلوده چې ګنې ولسي جرګې باید مشروطه رایه د امنیتي وزارتونو وزیرانو ته ورکړی وی که چیرې وخت یې ورکړی وی چې مشخص وخت کې باید دوی خپل ظرفیت وړتیا وښیي. زه خو د اساس صاحب خبرو ته ډېر احترام لرم. هر افغان حق لري چې انتقاد وکړي او دا مسلم حق دی. زه دا وایم تاسو وګورئ په هماغه وخت کې په کومو شرایطو کې دوی موږ ته راغلل. ما مخکې ویلي چې دا اوبه د پاسه نه خړي دي. ولسي جرګې ته څوک احترام قایل نه دي. موږ د خپل ولس دپاره زه یو سپین سړی یم او په همدې خبرو کې خپل اساس هم یم. زه دا وایم چې په دا رقم به دا وړی شړی نه شي. موږ وزیر د داخلي رئیس د امنیت وزیر د دفاع ته او ټولې کابینې ته د یو کس نیم نه غیر ټولې کابینې ته دې دپاره رایه ورکړه چې په هغه وخت کې څه رقم ګونګوسې وي. یو طرف نه د جنیوا کنفرانس و بل طرف نه دوی ویلي چې موږ سرپرستان یو. ګوره دا یو واین تقریبا د کال نه وړاندې سرپرستي وه د دوی. دلته تاسو وګورئ چې اوس موږ چې کوم رد کړي دي هغه هم سرپرستان دي. هغه ته میډال ورکول کیږي. د افسوس ځای نه دی. دلته رئیس صاحب باید په هوش راشي. رئیس صاحب جمهور باید دا خبره ومني چې د افغانستان ولس د ده تر شا ولاړ دی او څوک چې دا خبره درته کوي چې ولسي جرګه د نظام په مخالفت کې ده دا غلطه خبره ده. تاسو وګورئ د رئیس صاحب د نږدې کسانو نه دا څرګندونې وګورئ د ولسي جرګې. زموږ زړه به هم نه ماتېږي. موږ د افغانستان د خیر دپاره رایه ورکړې خو دا صلاحیت لرو. موږ خپل شرایط پیښي دي. اول خبره زما دا وزیر د داخلي ته مالې هغه خلک به ته منفکې چې د چا کور په خارج کې وي که امیرین د اوزي دي که قمندانان دي که په وزارت داخله کې دي که په ریاست امنیت کې دي که په وزارت دفاع کې دي هغه چې د اولاد د بم غږ وانوري هغه زما څه خدمت وکړي. هغه تمامه ورځ په خپل میلو چټشو کې څه د سفیدار د طرف نه به معرفي شي څه به د ارګ د طرف نه. ولسي جرګې زما په نظر صحیح ده. موږ د ولس انتقاد منو. موږ چې هغه کوم وجداني او کوم فیصله په زړه کې وه د ولس د خیر دپاره موږ کړي خو ولې دا صلاحیت لرو چې بیرته هم ترې رایه اخیستی شو. هم دوی ګوره موږ پرون هم دوی راوغوښتل. تاسو وګورئ یو امنیتي سکتور چې هغوی په دې پوهیږي چې ولسي جرګې ته په خدای یقین وکړه که ولسي جرګې ته دا ولسي جرګه دغه د فیسبوک ځوانانو چې زه ورته ډېر احترام لرم لږ په اوش راشئ ولسي جرګه مه سپکوئ.
که ولسي جرګه نه وي په خدای قسم دی چې دا وزیران او دا هغه خلک چې د غرب نه راغلي دي ای ولسه که ونه تښتېدل بیرته او دا افغانستان یې تاسو ته ځان ته پرې نه ښوده زه درته جرم در کوم خو هماغه صادق بچیان به بیا دلته وي وینه به هم تا نه نظرانه کوي تاسو اوس وګورئ دا سال دی په دې دغه کې مونږ وزیر د داخلي رئیس د امنیت وزیر د دفاع ته په شرایطو رایه ورکړې ده او شرایط یې زمونږ دوی نه دي پوره کړي نه دي پوره کړي موږ ته هم ګیله لرو هم خپله رایه صرف پرون زموږ دغه خپل چې کوم مخلص ملګري دي هغوی دومره یوه خبره موږ وکړه چې موږ که اوس ورته صندوق ږدو دا وضعیت داسې نه دی ولې موږ دوی ته بیا هم یو څه وخت ورکړه د دې دپاره چې دوی ژمنه وکړه په ځان ته ناستو کې موږ سره دوی ژمنه وکړه او موږ ورته ویلي زه په دوی په حکومت باندې غږ کومه چې ولس باید لاس کې ونیسي او تنها د کابل امنیت نه زه په معاون صاحب د برنامو نه ډېر زیات ورته احترام لرم او حمایت یې کوم خو زه وایم چې معاون صاحب دغه د کابل د امنیت دا ششونیمې صبح د یو افغان په صفت زه درته یم یوه خطوه په نظامي کې دوستان په دې پوهېږي یوه خطوه شاته شه پرېږده وزیر داخلي ته دا ټول صلاحیت ورکړه ته په غټو مسایلو کې همدغه بیا وغواړه خلکو ته دا ګزارشونه ترې وغواړه دلته بعضې خلک عقدهمندانه د دې نظام سره بیا ملاتړ نه کوي عقدهمندانه برخورد کوي وایي چې څنګه وکولی شو چې وزیر داخله ناکام شي څنګه وکولی شو چې رئیس امنیت خو هغه متل دی وایي څوک تبې نیولی وایي ویلی چې دغه ته په خپل زور نه پوهېږي او زما د بیخ راویست دلته د ولس بیخ ووت دلته یو بل سره تقابل کوي زما پرون هم په ولسي جرګه کې هم دا غږ و چې موږ د حکومت سره باید تقابل ونه کړو موږ د حکومت او موږ یو خلک یو که چېرته خدا نخواسته نظام ړنګ شي او یا امنیتي سکتور کې کمی کاستی راشي نو زمونږ ټول افغانانو ته ضرر رسیږي مونږ ته ضرر رسي اوس د دې دپاره په ولس باندې غږ کوم چې ولس دي مونږ په وزیر داخله هم غږ وکړو په ولس مو هم غږ وکړو او بیا هم د ولس دپاره کار کوو ما پرون وزیر صاحب داخله او رئیس صاحب د امنیت ته ویلي چې د وکیل نه څه جوړېږي څه همکاري موږ تاسو سره وکړو طرحه غواړئ چې طرحه درکو د شپې ګرځي د شپې در سره ګرځم ولسونه علما سپینګیري متنفذین دې کې در سره کار کوو ته وګوره چې د امنیت څنګه راځي که نه راځي دلته خو اساسي خبره ده زموږ یوه خوشبختي دا ده چې ولس د نظام ملاتړی دی په هغه وخت کې چې ډاکټر صاحب نجیب نظام ړنګ شو هغه وخت ولس د نظام نه خفه او اوس ولس که هر څه بې نظامي لیدلې ده زه دوی ته وایم په هوش راشئ او هغه کدرونه ځای په ځای کوي مخکې دوستانو د تقاوت خبره وکړه تاسو وګورئ په 45 کلنۍ کې زه خپله ځوان یم ځوانانو ته ډېر احترام لرم یو بې تجربه ځوان راولي په داسې پوست کې مقرروي چې هغه په دې نه پوهېږي چې نظام څنګه تشریح کړي هغه په دې نه پوهېږي چې جنګ څنګه د جنګ تګلاره څنګه وټاکي هغه په دې نه پوهېږي چې سرباز ته څنګه روحیه ورکړي دا جنګ خو په روحیه هم کېږي که نه اوس هغه مشران خلک یې تقاوت کړه هغه دې بیرته راولي زه رئیس صاحب جمهور باندې غږ کوم چې رئیس صاحب جمهوره ته یوه سروې وکړه او د داسې خلکو غږ واوره چې هغه تا ته لږ د ولس حقایق ووایي داسې نه چې کابل کې ارامي ده نه ارامي ده یقین وکړه چې زه سهار د کوره وځم وایم دلته به مې اوس چسپکي الوزي دلته به انتحاري کېږي همداسې هر افغان خو د یو وکیل وینه د عادي افغان د وینې نه زیاته نه ده او نه کمه موږ برابر یو د هغه وینه چې تویږي لکه زموږ وینه چې تویږي زه وایم که دغه کیسه روانه وي زه ولس ته وایم چې وزیر داخلي ته چې موږ رایه ورکړې رئیس د امنیت ته مو رایه ورکړې وزیر دفاع ته مو رایه ورکړې دا رایه موږ ترې بیرته اخلو او بیا به خو رایه به موږ ترې بیرته واخلو خو خدای وکړي چې بیا دا سرپرستي هم ختمه کړي انشاءالله بیرته راګرځم ښاغلی اساس یو بله مسله چې پرون په ولسي جرګه کې د ملي امنیت رئیس یاده کړه چې ګنې طالبان په سویل لویدیځ ولایتونو کې چې ګنې جګړې ته زور ورکړی یو هدف یې دا چې خپله رهبري دلته را انتقال کړي دا مسله څومره د بحث او څومره ممکنه دا خو ګورئ زه فکر کوم چې دا یو پروتوکول یو شی به وجود ولري چې دوی هم وایي اول ته هغه منطقه هم د دې ګواهي ورکوي ما درته ویل چې په کندهار کې 300 امنیتي پوستې سقوط کوي په زابل کې 7 ولسوالیو سقوط کوي او د دې هغه دی تر دا اوسه پورې دا نه بولي یو کمزوري د ځان هم نه بولي د مرکزي دولت نه د بیا فعاله کولو غوښتنه هم نه ده کړې او حالت دی نورمال بولي زه فکر کوم چې دا یو بازي سته هم دلته تاسو پروتوکول خبره وکړه فکر کوم د چا ترمنځ ګورئ زه فکر کوم چې دلته موږ ډېر ما درته ویل چې د جګړې هغه اصلي حق د پردیو په لاس کې ده زه فکر کوم چې پردیو به دا سره منلي او دا باندې به توافق سوی چې جګړه په دغه رقم چې اوس هلته اوضاع موږ وینو او د دې منطقه وینو دا وضعیت خلکو ته ښه نه معلومیږي او بل د طالبانو لیکې که وګورو بیخي په پراخه اندازه باندې هغه که موږ ووایو په مخکې به 100,000 طالب ولو اوس تر 1 لک نه زیاتېږي نفوس د طالبانو ډېرېږي دا هغه شیان دي چې موږ وایو چې دنیا فکر کوم چې امریکایان هلته
پمپو په دې باندې افتخار کوي چې موږ په افغانستان کې یو امریکایي هم په یو کال کې نه ده د لاسه نه ده ورکړی. دا ټولې دا ورته داسې د یو معاملې خبره ده چې طالبان غواړي چې د امریکایانو سره دومره نږدې روابط لري چې یو یې په خطا هم نه سو ځینې مړ او امریکایان هم دا یو پلا پر دې باندې نه چې کې ځای موټر ټکر شوی چې مړی هم پر طالبانو واچي نه امریکایان هم ډېر ښه ورسره روان دي او طالبان هم ډېر ښه ډېر په همغږي سره روان دي. ایا فکر کوئ داسې همغږي د طالبان او امریکا تر منځ چې ممکن رهبري دلته انتقال شي؟ دا یو واقعیت ده. تاسو ګورئ د امریکا په کانګرس کې خپله د امریکا د سنام په مجلس کې دا سوچ وسته طالبان او امریکایان د په مقابل کې یو ځای عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. د خپل د امریکا د جګپوړو د غوڅ سوي چې امریکایان او طالبان اوس په افغانستان کې ګډ عملیات کوي. ګورئ اصلي موضوع موږ دلته د مخکې وویل تل په دې بحث کې توازن نشته چې د حکومت نماینده زه تر هر چا ښه د حکومت ځان نماینده بولم. په دې نظام کې دا اوس د کور نه 15 کسه زه 15 کسه په د جنگ په اول خطو کې زما خپل کور ولاړ دي. هغه کسان چې دولت نمایندګي کوي د دولت نمایندګان نه دي، هغه دروغ وایي. هغه کاش کې د نظام د خوندې هغه یو بکس راغلی دی په یو بکس باندې ځي. یو وقفه خو دلته راګرځو لنډه دمه کوو. درنوونکو اوس هم دمه کوو، ترې وروسته د خپرونه دوام. بیا هم ښه راغلاست مهرباني. ګورئ وکیل صاحب مخکې یوې شي ته اشاره وکړله چې موږ وزیر ته دا ورکړلو په دې مشروط مدارا ورکړی اوس ته باید د امیر اوزیب کور به هم د خارجه. هغه وخت کې د وزیر صاحب کور هلته نه په افغانستان کې نه ولو. وکیل صاحب نه و په خبر د ده خپل کور په اول ورته چې رایه درکوم په دې شرط ستا کور راولی. یو مسله یاده کړه چې ګینې شرایطو ته په کتو حساسیتونو او د خیر لپاره یې د ځینو خیر په دې کې زموږ نشته. ګورئ خیر په دې حالت کې نشته چې وزیر شخصي کار کوي چې موږ وایو چې دلته دا حالت کې تر دې چې په وزارت کې هېڅوک هم نه خبره به شي وخت په کتو سره زوم سړی باید اقدام وکړي. ګورئ وکیل ډېر صلاحیت لري. که موږ د خپل صلاحیت نه خبر سومه اغزمدی وایي که زه د خپل زور نه خبر شوی ما به دنیا چپه کړې. وکیلان د خپل زور نه متاسفانه خبر. وکیلان رئیس جمهور ته زارۍ کوي زارۍ ولې ورته کوي نه شپېتمه ماده ستا په لاس کې ده. که تی سره یو همغږ یاست، که تی واقعا هم ټوله د وطن په درد باندې او رئیس جمهور د وطن په درد باندې کار نه کوي. راسئ ګورئ زه وایم چې په دې شرایطو کې موږ ته کار په وزیر ناکاره چې زه پرې پرېږدم نو به شي. ګورئ زه وایم چې راسئ لاس سره ورکړو. دا سیاسیون زموږ دی په یو کوڅه کې ناسته یو وایي داسې د بل وایي زما وزیر د وزارت وکړه بل بیا پسې روان په شپه کې بل کې دا زموږ په وطن په ګټه نه دی. راسئ لاس ورکړو. طالب د دې ټولو دښمن ده. ګورئ طالب په والله که دا د ویسې ویني چې خبریال دې هم نه درته پرېږدي، یو جامع مدني او فعال غړی دې هم نه درته دی چې پر قدرت راځي. آیا بیا به دا زما صاحبین بیا به په خوښ خوشحاله ګرځي یا دا زما وکیل صاحبان و بیا په خوښ خوشحاله ګرځي چې په 15مه دوره کې وکیل د ولایت د کور د ښځو ټوکري لایو نه شي کې ورپرېږدي وایي دا د پارلمان په پیسو اخیستي. طالب موږ ته معلوم ده. راسئ ګورئ زه وایم چې راسئ لاس سره ورکړو. دا حکومت دا دولت باید حمایه کړو. پارلمان وظیفه دا ده پر نظارت پر حکومت دا دې پر وکړي. د افغانستان خلکو ته دې په ډاګه کې ګوره دوه وزیران ته یې رایه ورنکړي د افغانستان خلک ټول حمایت یې وکړي د پارلمان. خو تاسو یوازې نه اورئ بېرته د پارلمانه. تاسو د نبیل خبرې نه واورېدې چې څومره پیسې په پارلمان کې توزیع کېږي. راسئ د دې سپیناوی وکړئ. تاسې د ګورئ موږ داسې پر دې شیانو باید لاس سره ورکړو. زه وایم دا نظام پر ډېر سخته باندې جوړ شوی دی. دا په وینو په داسې وینو باندې جوړ شوی دی. په دې کې هم وکیل صاحب وینه توی د کوره وینه توی شوې ده، هم زما توی شوې ده. راسئ د دې نظام د تقویه کولو دپاره څه رقم کار وکړو. دا اوس لاره نه ده. نه پارلمان پر صحیح لار روان ده، نه حکومت پر صحیح لار روان، نه خلک پر صحیح لار روان دي. حل لارې ته راګرځم انشاءالله چې اوس څه کول پکار دي. ښاغلی حکمت مخکې تاسې اوس اشاره درلوده هم، خو هغه چې د ملي امنیت رئیس ویل چې ګنې د افغانستان په سویل کې د جګړو علت دا ده چې ګنې طالبان کوشش کوي چې خپله رهبري هلته انتقال کړي. فکر کوئ دا کار څومره ممکن دی؟ د نن څخه تقریبا 8 میاشتې مخکې د طالبانو په مشرتابه کې داسې پریکړه وله چې طالبان باید په ځینو جغرافیاوو کې خپلې سیاسي حوزې رامنځته کړي. د کوم څه دپاره چې هڅه د هلمند څخه شروع کړله، روزګان کې دا کار بریالی سولو، په زابل کې تر ډیره پورې، ولې په کندهار کې د مشکل سره مخامخ سوله. ولې تر ځایه پورې چې د طالبانو تګ و راتګ په افغانستان کې اوسېدلې. زه تاسو ته په داسې واضح توګه باندې درته وایم، مستند درته وایم چې د طالبانو ټول مشران د ملا هیبت الله په شمول
تر ډاکټر صاحب اشرف غني او تر اندرابي او تر امرالله او تر سرور دانش په دې هیواد کې آزاد ګرځېدلی سي، په کلي کې ځای لري، په مسجد کې ځای لري، په بانډو کې ځای لري. د هغوی دپاره تګ راتګ مشکل نه دی، د هغوی دپاره د سیاسي یو ادرس رامنځته کول چې دغه مساکله وړه حوزه د وړ ادرس دی، دا باید په ستر ادرس باندې تبدیل سي. په دې کې حتی نړیوال ورسره موافق وو. موږ د پخوا څخه اکبرزی صاحب دا خبره کړې ده چې ځینې بدنیتي ګاونډیان او اشغالګر دا نیت لري چې افغانستان پر قومي، پر ژبني، پر سیمه ییزو حوزو باندې وویشي او بالاخره د فدرالیزم په نامه باندې دوم ګام واخلي، په دریم ګام کې د دې هېواد تجزیه رامنځته کړي. موږ د دغسې خاینانه طرحې سره، دا که د طالب په وجود کې، دا که د اشرف غني د حکومت په وجود کې، دا که اشغالګر یا ګاونډیان په قطعي توګه مخالف یو. هغه طالب چې په هلمند کې ښاغلی دی باید په نورستان او بدخشان او کونړ او پکتیکا کې هم ښاغلی وي، او که دی هلته ناولی دی په هلمند کې هم باید ناولی وي. موږ د دغسې تقسیماتو سره مخالفت لرو. دوی چې دا څه وایي دا په حقیقت کې دوی هغه سیاسي لوبه مخ ته بیایي چې پړه پر طالب ور واچوي، مګر پړه بیرته پر همدغه حکومت باندې د اکبرزی صاحب، دغه حکومت چې ستا د کابل په زړه کې د یو مدني فعال، د یو شایسته مجاهد، د یو لیکوال، د یو شاعر د عصمت قانع ژوند نشي تامینولی او هغه تیښتې ته مجبوره کوي، شرم دې پر دوی باندې وي، ویاړ دې په دوی باندې نه وي. دوی دې دغه څه راشروع کړي چې د دوی په کور دننه کې ریفورم دی. د کابل د پولیسو تشکیل دغه اوس 83% د درو ولایاتو د کډرونو څخه جوړ دی. د ټول افغانستان نور 22% برخه ده. آیا اندرابي دغه ته متوجه نه دی چې دوی ولې داسې کوي، ولې په دې شکل باندې دا کډري سیاست مخ ته بیایي؟ مخکې دوستانو اشاره وکوله چې د امیرین د حوزو کورونه یا په ترکیه او یا په بلې داسې ده، مګر ستا د اردمشر کور چیرې دی، د املا صالح کور چیرې دی، د دانش کور چیرې دی، د عبدالله کور چیرې دی، د کابینې کور دی چیرې دی؟ ولې پر غریبو پر مامورینو باندې د وکیلانو کورونه چیرې دي؟ اول اشرف غني ته وایي چې ماینه لور زوی دې راوله په دا وطن کې کښېنوه، زوی دې عسکرۍ ته ولېږه، لور دې راوله چې دلته معلمه شي په یو ښوونځي کې. تاسو هغه چا ته لاس ور اچوئ چې هغه تر ټولو مظلوم واقع شوی دی، یا سرباز یا بل دی. که قانون تطبیقول دی، قانون باید د پاسه څخه را تطبیق سي. هغه څه چې اوس تاسو وینئ قانون پر مظلوم بیچاره پر غریب باندې تطبیق دی. د امنیتي وضع خبره اکبرزی صاحب، زه تاسو ته د دغې برخې د یو حد اقل څو وخت مامور په صفت باندې درته وایم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې ټول حکومت اراکین لاس په لاس سره ورکړي او په راتلونکي پسرلي کې د نظام د ساتلو دپاره، د حکومت د دغه مات چوکاټ دپاره، د صلح د پروسې تر نتیجه ورکولو دپاره ځان وساتي. په غیر له دې څخه د جبري تغییر فورمول په تاسو باندې عملي کېږي، تاسو سقوط ته ځئ، حکومت سقوط ته ځي، نظام تغییر ته راځي، او موږ هغه سقوط چې په تېره پېړۍ کې مو یو ازمویلی دی هغه بیا نه غواړو، هغه ډېر لوړ قیمت. پر دې مسله به وغږیږو چې د سولې مذاکرات سره سم د جنګ دوام څه تاثیر کولی شي. یو بله خبره چې پرون په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو وزیر یاده کړې چې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت داسې ګډ د عملیاتو لپاره مرکزونه جوړوي. که وضعیت خدای وکړي داسې دوام کوي، د جګړې حالت وي، فکر کوئ چې داسې یوه حل لار رایستل کار ورکوي؟ همغږي په لومړي قدم کې په سیمه ییزه امنیتي و دفاعي ارګانونو کې ډېره اړینه ده. د مرکز په کچه باندې همغږي تر یو کچې پورې شته. کوم وخت چې تاسو په کندهار کې د ملي اردو پوسته په 250 متري کې د پولیسو د پوستې سره لري، د پولیسو پوسته سقوط کوي، شهیدان ورکوي، ور اخلي، او د ملي اردو پرسونل ته ویل کېږي چې ولې تاسو دخالت نه کوئ؟ وایي موږ ته د دفاع وزارت نه دي ویلي چې تاسو دخالت وکوئ. 12 نفره پولیس شهیدان کېږي، پوسته د منځه ځي، مګر دغه خاینان د ملي پولیس، د ملي اردو چې دلته ناست دي، هغوی په سپینو سترګو ورته ګوري. دغه حالت باید د ووځي. دغه 300 پوستې چې په کندهار کې سقوط شولې، دا د پولیسو د زوپه څخه نه ولو. ملي اردو په قصدن باندې دغسې موقع رامنځته کړله، ځکه چې هلته قمندان د پلي اردو یو خاین وطن فروش و، هغه دغسې وکوله. نو کوم وخت چې تاسو په یو دغسې ستراتیژیک ولایت کې چې د دې هېواد زړه بلل کېږي، په هغه کې داسې کوئ، بیا خو په زابل و، په روزګان و، په کونړ و، په نورستان کې دا مشکل نور هم دی. دغه یو امنیتي و دفاعي چارواکو ته زه وایم چې تاسو همغږي په ټیټه کچه باندې داسې رامنځته کړئ چې حاجت نشته چې پوسته د وزیر دفاع څخه
څخه امر واخلي چې دی د خپل ورور څخه دفاع وکوي که ونه کوي همزمان دی دغه حالت موږ پخوا درلودلی موږ په دغه کابل کې ګارنیزون درلودلی چې دغه ګارنیزون مستقل ولو د درو ادارو پرسونل په کې کې حاجت نه و چې د وزیر په کچه باندې خبره وکړي هم هلته پرېکړه کېدله بنا ان دغه تعرضي حالت ښه دی ولې دغه حالت دوه شی باید اکبرزی صاحب ولري یو دا چې دغه نه باید بیا هم د ملکي وګړو د وژلو او د خلکو د ربړولو سبب وګرځي دوم دا چې دغه همغږي باید داسې تعرضي وي چې د مخالفینو هغه ځالې د دهشتګرو هغه ځالې په نښه کې کوم چې دوی ته په رښتیا سره معلوم وي انشاءالله بیرته راګرځم ښاغلی شپون یوه مسله مخکې چې ښاغلي اساس تاسې ته متوجه وه چې که د ولسي جرګې سره صلاحیت شته وکیلانو څخه چې د حالت نه سمیږي یا وزیران په خپلو ژمنو کې پاتې راځي استفاده باید وکړي خپل صلاحیت دا خو په خپله یو دوره سناتور هم تیر شوی او دا د ولسي جرګې مجبوریتونه دته د پخوا نه معلوم دي ډېر احترام هم ورته لرم تاسو اوس وګورئ راځئ ولس په دې حقایق پوه کښېنئ یقین که بله لاره نشته مونږ همدغه ده چې دغه د ولسي جرګې دغه مایک مونږ روښانه ساتلی دی د ولس دا غږ هلته رسو ولسي جرګې ته دومره احترام څوک نه لري زه دوستانو ته ډېر احترام لرم صلاحیت لري هر چېرته دی مونږ یعنی د دوی اعتراضات هم صحیح دي ټول وکیلان کاشکې په یو نظر یي اساسي خبره ځکه مونږ خپل ظوف هم ګورو کنه یو کس ته که یو څوک مقرر که هغه بیا د دې ټولو نه دفاع کوي زه په رئیس صاحب جمهور باندې غږ کوم ځکه د دې درې واړو قوو په راس کې هغه دی هغه د دې کور مشر دی که چیرته یوه قوه بېعزته کیږي تا ته هم لکه درځي زه دا وایم تاسو وګورئ ولسي جرګې دا د رئیس د بانک یو بېطرف هیات وټاکئ چې په دې بانک کې څه روان دي صحیح ده که نه تاسو یې وګورئ او بیا فیصله وکئ چې ولسي جرګې څنګه فیصله کړې ده دې وزیرانو کې داسې وزیران شته چې دا به ناکارایي خو موږ د ملک مصلحت لیده او زه ما ورته کمپاین هم کړی دی ځکه په میډیا کې مې ویل د دې دپاره چې په هغه وخت دا د موقتې ادارې خبره هم ډېره ګرمه وه د جنیوا کانفرانس و چې هغه دپاره موږ باید تړلې کابینه ولرو موږ ولسي جرګې هغه خپل کار وکړه ولې موږ ولسي جرګه د دغه حکومت نه د دې زمامدارانو نه خفه په دي چې موږ ستاسو وزیر ته رایه در نه کړه تاسو وګورئ د بهنوي اول خبرې هغه ورځ ما ته چا ویلي چې دا خبره ته په میډیا کې مه کوه چې بیا به ډېر بلاک لست شي ما ویلې د دوی به 3 کاله وخت او زه د افغانستان کې غواړم که ژوند را سره یاري وکړه چې ښه هم همدلته شم او ټول عمر هم همدلته تېر کړم ځکه دا زما ولس دی د خدای وکیل ته دومره توهین کیږي ټول وکیلان داسې نه دي ای د افغانستان ولسه تاسو په دې وکیلانو باندې هم یو مرور وکئ زه بله ورځ تللی وم تخار ته په خدای یقین وکړه موږ د دې سرباز دپاره د دې ولس دپاره د وینو په مقابل کې موږ د دوی نه دفاع کوو د اردوی ملي لکه څنګه چې دا د امانګۍ خبره وشوه د اردوی ملي د کمانډو هلته قطه پرته ده د خدای دپاره د پولیسو نه دفاع نه کوي 15 نفر هلته شهیدانیږي په 300 مترۍ کې په تخار کې دا خو نه هماهنګي ده زه دا منم پرون د وزیر داخلي دا خبره وکړه موږ تشویق کړو ما ورته خپله وروسته ورته هغه هلکانو ته ما ویلې مالکه دوی په دغه سیستم مخکې لاړ شي ځکه زموږ ظوف د همدې دی چې هماهنګي نشته ګوره د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ هم هماهنګي نشته داسې یو خلک باید وایي چې ولسي جرګه او حکومت دا 3 واړه قوې سره په ګډه دوستانو اشاره ورته وکړه که موږ په ګډه سره کار وکړو دا یو بحث خو یې مهارېږي چې زموږ داخل پورې مربوط دی که نه بیا نه مهارېږي اوس وزیر د معارف زه ورته ډېر احترام لرم ډېره ښه ښځه هم ده خو ولې ولسي جرګې رد کړه رئیس صاحب جمهوره ته نور دا مه ساته که نه د بانک رئیس نور مه ساته که نه وزیره د زنانو نور مه ساته که نه دا داسې نه اوس سبا دا زه رایت یې بیرته اخلم دی سرپرست ساتي ما ته جوابګوی هم نه دی او زه خو خپله رایت یې بیرته اخلم د دې وزیرانو نه دا زه ولس ته هم وایم دا که زه یو قسم په ولسي جرګه کې پاتې شم داسې نه ده چې ټوله ولسي جرګې به مرداره وي یا وایي چې زه وایم چې همدغه وزیرانو چې ولسي جرګې ته رشوت ورکړی چې مخکې یا د بډې ورکړي دي همدغه وزیران دي بندیان کړي که نه چې ولې دې دا شی ورکړی دی زه رئیس صاحب جمهور ته وایم چې رئیس صاحب جمهوره د الله خاطر وکړه او راشه په اوش راشه د دغه معمولي معاملو قصو نه تېر شه چې هله دلته د تدارکات رئیسار کړي دي هله د فساد سره مبارزه موږ در سره ټینګ ولاړ یو خو د ملک د ډېر غټ درس سره مخامخ دی دغه درس پت راکه څنګه وکولی شو چې سوله راشي بغیر د سولې نه په جنګ باندې دا دغه نه ګټل کیږي یو ورځ به موږ هغه یو ځای نیسو یو ورځ به یې طالب نیسي خو متضرره پکې زه یم
متضرره پکې افغانان وژل کیږي. زه بیا دا خبره خپله تکراروم چې د دوی بچي پکې نه مري. مونږ چې وزیر د داخلي باندې دا غږ کوو مونږ دا شی حس کوو. ته وګوره یو امیر د حوزې ته ورشه د امیر د حوزې معاش څومره دی چې د ده کور په خارج کې دی. زه دوستانو ته ډېر احترام لرم که وزیر د داخلي باندې زموږ زور نه رسیږي خو د امیر د حوزې ته ووایه چې معاش دې څومره دی چې ستا وزیر داخلي ته خو به رئیس جمهور همداسې هم ورکوي چې دا خرچه مرچه یې کېږي. او په دې باندې وزیر د داخلي سره موږ پرون ما دا خپلو ملګرو سره فیصله وکړه چې دغه خلکو نه حمایت په هغه صورت کې کوو چې خپل پاسپورټونه نور وشکوي. وخت مو ورکړ د افغانیت لاره د مصلحت لاره دا ټوله وه خو یوه وعده د رئیس صاحب جمهور وکړي چې موږ تاسو ته نوي وزیران معرفي کوو. سبا باندې موږ د دوی نه بیرته رایه اخلو خو ولسي جرګې هغه حیثیت و ابرو خو د دغه حکومت زمامدارانو رئیس صاحب جمهور ته وایي چې ولسي جرګه کې فساد دی ولسي جرګه کې غبن دی ولسي جرګه دا صحیح ده چې فساد زه نه ردوم خو ستا وزیر ورته کړی که نه هماغه وزیر لرې که د وظیفې نه چې ولې دې ورکړی دی. صحیح انشاءالله بهتر راګرځم ښاغلی اساس بله په مجموع کې وضعیت ته ګورو د سولې مذاکراتو دوام او جریان سره د جنګ دوام فکر کوئ چې اصلا خبره کوم لوري ته روانه ده؟ ګورئ کوم وخت چې د سولې خبرې شروع شوې دی دا د سولې تر نامه لاندې نه وې دا یو توطیه وه د افغانستان لپاره لکه شروع چې د طالبانو غوښتو یا هغه د طالبانو ته نږدې کسان هغه طالبان چې حمایه کوي هغه غواړي چې طالبان پر قدرت باندې په افغانستان کې راولي او افغانستان د پاتې په نامه باندې د افغانستان ترلاسه نه د یو حکومت تر داوسه طالبانو سره په سوچ کې دا نسته چې دی د افغانستان کې د جمهوري نظام اسلامي نظام سره په ګډه باندې مخ ته ولاړ شي هغه وایي دا خلک چې دي دا باید نه وي زه راځم زما امارت سپین بیرغ به یې بیرته د پخوا په رقم سندرې به زه کې وایم دوی په دې نیت باندې دي سولې خبرې پیل کړې نه په دې باندې تاسو ګورئ که څوک سوله کوي موږ د سولې ډېرې شی لیدلې مو دي د جرګې مو لیدلې دي په جرګه کې اول دا چې باید نرمښت په وجود راوړی چې څو د خواوې سره باور په لاس کې دی باور د دی ما واجنې سبا زه د سر څنګه پر سوله کښېنم دی زما زه په سوله کې ورسره دغه د سولې آیات ته دی هلته واجنې هغه څنګه په صداقت ورسره کښېني ګورئ تر اوسه پورې زه درته وایم چې دا د سولې دپاره څرک نشته د یو توطیې دپاره ډېرې بازۍ شروع دي د چا لخوا فکر کوئ؟ دا د دنیا د خواسته دا د دنیا توطیه ده چې 40 کاله جنګ په افغانستان کې د پرنګو مو سره رنګوي یو وارې سور رنګ راکوي بیا تور رنګ راکوي بیا زرغون رنګ راکوي په دې مو سره وژني یو وارې په یوه نامه وژني بیا په بل نامه لکه فکر نه کوئ خپل افغان دواړه طرفونه که دنیا یې په یو اصطلاح باندې لوبوي هم د دوی فکر نه کوئ چې مسؤلیت ورګرځي چې خپله دا ګورئ دا د افغانانو د 40 کاله په افغانستان کې چې جګړه حواله کړه هر ډله شروع کوي هغه له مکتب نه شروع کوي مکتب نه لري زموږ 80% ځوانان بې سواده دي زموږ تر اوسه پورې په ملا په مسجد کې هغه ملا ناسته چې یوازې دا لیدلی چې درځي جهاد پرسته زموږ تر اوسه په کلو کې مکتب مسجد برق دا ټوله دشمن د انجینر دشمن د پل دشمن د چیش دپاره موږ دا رقم ساتلی تر اوسه پورې موږ په غربت کې ساتلی موږ تر اوسه پورې تاسې ولاړ شئ اطراف ته خلک پر زر کلدارې قدرت نه لري هلته طالب یا پاکستانی یا بل 15,000 کلدارې په لاس کې ورته ګرځوي هلته په جهاد هلته ملا په منبر کې ورته ناسته نو باید هغه مجبوره ده چې دغه کېږي موږ داسې ګورو ګورئ موږ اصلا ګوته ځان ته نه نیسو وکیل صاحب وویل چې دوی د خپل هماهنګي راولي دوی د خپل هماهنګي اول د پارلمان خپل هماهنګي شروع کړي څه غله په پارلمان نه وتلي وکیل صاحب درویشم دا ستا غوندې خلک ډېر کم دي په ولسي جرګه کې درویشم ګوته په ګوته تاسې ګورئ چې دوی وکیلان شوي دي لوی لوی بلډینګانې شروع کړي دوی وکیلان شوي دي بانکو ته کاشور کړی د دوی قرضداره دي تاسې وګورئ د ولسي جرګې اول ته دي داسې وایي که حکومت ته دې وایي چې راوړئ وزارت مالیې ته دې وایي کوم وکیلان چې ستا قرضداره دي د دولت هغه مالیاتو دغه څه قرضدار هغه اول مشتلی راولېږه چې وکیل صاحب ورکوي به تاسو ګورئ پرون په مزار کې 3 سناتوران غله ګیر سولو دا پتام بالپیره ګیر سولو خو رئیس د مشران جرګې ورته وایي دا علاقه دا مال یې دي او څارنوال صاحب ډېر په احترام باندې که تاسو وګورئ یو سړی په باسکال باندې په مزار کې ګیر شوی د باسکال اغلا کړی ده دا دوم کال د بندي د په هغه محکمه کې یو سړی چې پر 40,000 ډالر باندې بالپیره ګیریږي امنیت مالي څارنوالي خو مسلمان صاحب ورته وایي دا علاقه دا باندې زما خوا بدیږي او څارنوال صاحب وایي په ډېره بخښنې سره د مشران جرګې امر وشو چې د علاقه ما علاقه کړو په دا رقم ملک جوړېږي چې زه خپل بیا نو دغه ته وایم بیا نو امنیتي مسؤل ته وایم ستا ولې خیانت کوي خیانت خپل ما درته زه وکیل ساعته شپون ساعته اوس ته وایم زه درته ډېر په احترام سره چې واقعا هغه څو کسان دي چې په ولسي جرګه کې به یې خو داسې زه به ورته وشم غله ته کومې خوا درته وشم ستا له ولایته در شروع کړم زما د ولایته در شروع کړم د هغه ساعته شروع کړم داسې غله چې پاخه چې په کابل کې ورته وګوره اوس د وزارت مالیې نه وغواړي چې دغه وکیلان څومره مالیې قرضداره دي تر 100 میلیونه افغانۍ هم ډېر قرضداره دي صحیح ګورئ
وبخښئ چون وخت کم پاتې دی غواړم په دې وغږیږو چې فکر کوئ څومره د جنگ ختمېدو لپاره هم په کور دننه هم په بهر کې یو اجماع وینئ ګورئ دنیا چې څومره کار کوي لا خواته موږ ته انتیاري رالیږي توپک رالیږي دومره موږ په سیاست کې هم په داخل کې کار کړی دی موږ د یوې جګړې سره مخامخ نه یو چې انتیاري ده کاشکې هغه جګړه وای موږ پر هغه پیروزه کېدو موږ پر دغه جګړه باندې سختي لرو چې زموږ په داخل کې موږ پښې سره وایي ستونې پنجم ده چې هغه موږ نه پرېږدي ما راته ویل چې ډېر وژنې دلته د داخل نه کېږي ګورې طالب د کومه د پاکستان راځي مینې راخستې کابل کې راوړي هلته بیا زما موټر د تورمالین سي پراویشنلی چې زه په دې هدفي وزرونو کې چې زه ورسره ملګری نه واوسېږم د طالب پلار دا کار نشي کولی طالب نشي کامیابه کېدی ګورې ډېره زمینه ګورې تا اوس موږ ته وګورې موږ د سولې خبرې شروع کړې دي ډېر کس شان دي چې موږ د طالب ته دا قوت ورکړی چې خلک یې ویني چې ولا طالب خو رښتیا هم پر حقه باندې ده موږ راسې د طالب څېره باید دنیا ته فشا کړو ولې نه فشا کوو موږ ولې د دغه ګاونډي پاکستان دغه تر اوس دنیا ته تر اوس ما یو وخت کې په دغه پلچرخي محبس ته پوښتنه وکړل موږ 2 کسه پاکستاني بندیان درلود په محبس بل ورځ مې پوښتنه وکوله چې په هغه وخت کې مشران جوړ کړل 3 کسه ولو دغه 9 کسه پر کوم بنیاد باندې ایله سو څه توافق وکړو په مابینځ کې زه په خبر سوم هېڅ دا سیاسي پوښتنه وکړه زه نه یم په خبر سیاسي مسله راغلې ده څه وي دي ګورئ تر اوسه پورې موږ یو رسمي شکایت چې ګوره په نړیواله سطح باندې موږ پر شواهدو پر بنیاد باندې د سازمان ملل ته د امنیت شورا ته ورکړی نه مو ده ورکړی چې موږ ووایو چې پاکستان کې د کوټې په کوټه کې د کوټې شورا په خوله وایو خو بیا چې عمران خان راسي بیا موږ ته نه ورسره وایو که زموږ د ولسي جرګې رئیس دي په پارلمان دغه کې او راسه ګل کښېده ده ورته ویلې چې ګل دې په پښه وروالی چې ګل زه څه کوم زما په وطن کې دې څه حال ایښی ده ګل دې هغه خواته ګل دې نه ږدم انشاءالله بیرته ورسي فرصت لپاره ګرځم ښاغلی حکمت تاسو فکر کوئ د جنگ دوام او که رښتیا هم داسې وي چې ګنې دواړه طرفونه جنګ ته تیاری نیسي آینده کې د سولې په مذاکراتو څه تاثیر کولی شي متاسفانه چې دغه اوسنۍ روحیه چې اکبرزی صاحب تاسو ګورئ دا مستقیما د جګړې لپاره د دواړو لورو څخه آمادګي ده مګر دواړو لورو ته په ورته وخت کې دغه نړیوال سیاست پټ نه دی تاسو پرون د راتلونکي امنیت شورا مشاور د جو بایدن د مشاور د ښاغلي جک سولیوان خبرې واورېدلې چې هغه ویل چې موږ په قطعي توګه باندې د قطر پروسه تطبیق کوو پر هغه باندې مخکې ارګ ته دا جواب دی چې هغه ارګ چې ویلې ول قطر پروتوکول د منځه یوسي موږ دا نه غواړو طالبانو ته په واضح باندې وویل چې تاسو د القاعده سره تر اوسه پورې خپل لکۍ نه دش کولې چې دا کار ونه کوئ تاسو به د تور لیست څخه نه وځئ بناء دغه دواړه لوري د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې وو دي په دوی باندې دغه کار کېدونکی دی خو ښه به دا وي چې دوی دغه کار د خالق ذوالجلال په اراده زموږ په غوښتنه وکوي نه د نورو پردیو د فشار په نتیجه کې په غیر له دې څخه دا دواړه لوري مختوره کېږي صلح دې وطن ته یو وخت نه یو وخت راځي حتما به موږ د صلح څرګندان کېږو خو چې باید د دغه دوه بدمرغو لورو د غلطو سیاستونو په واسطه باندې غلطه ځکه نه وي چې دواړه پسرلي ته د جګړې آمادګي نیسي په داسې حال کې چې دغه اوس قطر ته هیات ورسېدلی کېدای شي نن خبرې وسي یا سبا وسي څه ضرورت دی چې تاسو دومره مصارف کوئ اعلامیه ورکوئ وزیر راځي په ولسي جرګه کې د جګړې خبرې کوي کاش دغه وزیر ویلي وای چې موږ د امنیتي پلان مطابق د صلح د شرایطو داسې رامنځته کړی دي چې څنګه به مسالمت امیزه انتقال څنګه به سیمې تر پوښښ لاندې راځي څنګه به ورور زما ورورۍ ته راځي څنګه به دغه سرباز او طالب په غېږ کې سره نیسي دا خبرې نشته دا ځکه چې بېرته همدغه د دوه مشرانو خبرې چې مخکې وکولې ځکه چې د دوی غلاوې په خارج کې دي کورونه په خارج کې دي متاسفانه د پردو مامورین دي دا تاسو سره خواخوږي نه لري نن په دغه هیواد کې ما پرون لیدلې 14 نفره مدني فعالان سیاسيون تحلیل کوونکي ډېر تکړه کډرونه په دغه نږدې ورځو کې 14 نفره چې ما بیګا لیست نیولې وتښتېدل لاړل مجبور شول او دا هر یو د وطن سره د غومره مینه لري لکه خدای سره چې مینه لري دا خو مجبوریت دی وزیر داخله رئیس امنیت وزیر دفاع دا خو ستاسو ته د ژوند شرایط آماده کړي نسبت وجه ته چې لوی خبرې وکړي کور ودان ښاغلی شپون لطفا په یوه دقیقه شاوخوا کې سره بحث راټول کړو فکر کوئ چې څومره لږ تر لږه د افغان سولې یا د جګړې دواړو لوریو افغان طرفونو ته دا مسؤلیت ورګرځي چې خپل مسؤلیتونه ادا کړي او جګړې ته نه ووایي سوله وکړي
مننه. زه دا وایم چې د ټولو خارجیانو دا ټول مسؤلیت په موږ اچولی دی او صحیح ده چې هغوی به خپل منافقتونه کوي، ولې موږ ته پکار دا دي اول خو زه د حکمت صاحب د دې خبرې سره ډېر موافق یم چې د سولې ژبه باید وکارول شي او بل یو بل ته سره تیر شو. زه بیا هم د دواړو طرفو باندې غږ کومه چې جګړه ګټونکی نه لري او متضرر یې موږ یو. راشئ یو قدم د زموږ زمامداران شاته شي، یو قدم د طالب شاته شي، خودګذري دي وکړي چې څنګه وکولی شو چې افغانستان ته یوه سوله راشي. او زه د دې ځینه دا بار بار مې ویلي طالب باندې غږ کومه چې طالبه د الله خاطر وکړه، ستا په ډاکټر صاحب غني باندې زور نه رسیږي، نه یې ولاکه زوی ورته مړ کړي، نه یې ولاکه لور، خو زما مظلوم اولس وژني. او ډاکټر صاحب غني ته زه وایم چې د عمر ډېر لږه برخه دې پاتې ده، راشه داسې یو قرباني ورکړه چې څنګه وکولی شو چې دا د وینو سیلابونه بند کړي. صاحب لطفا څو ثانیې آیا ممکنه چې دواړه طرفونه سره سلا شي؟ تر هغه وخته باید چې په افغانستان کې یو دریم قوت په وجود ته راسي، دنیا پر دې باندې یا د اسلامي سازمان یا نور ناټو یا بل څوک دریم قوت په قوت سره را نشي، دا سوله مخته نشي تللی. دا سوله په قطر کې سره کښېناستو، طالب زه وژلی ما وژلی، دا سره کښېنول کېږي. دریم قوت باید وجود ولري چې موږ هم هغه ډله هم دغه ډله ته سلامت سي. کور مدان د مشران جرګې پخوانی غړی داود اساس، د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف شپون او د سیاسي او نظامي چارو شنونکی ډاکټر حکمت الله حکمت. له تاسو سره ډېره زیاته من له تاسو لیدونکو منندوی تر بیا د خدای په امان.